د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه دا ده چې د جمعې د آذان څخه وروسته سوداګري وکړي. الله رب العزت په سورة جمعه کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. مؤمنانو، کله چې د جمعې په ورځ د لمانځه لپاره ندا او آذان وشي نو د الله رب العزت د ذکر خواته وځغلئ، پیرل او پلورل پرېږدئ. دا ستاسې لپاره ډیره غوره ده که تاسې پوهیږئ. ځینې داسې سوداګر شته چې دوکانونه یې د جوماتونو په خوا کې وي خو په خپلو کارونو کې بوخت وي. له دوی سره په ګناه کې هغه خلک هم شریک دي چې له دوی نه سودا کوي، که څه هم ترې مسواک اخلي، خو بیا هم په ګناه کې برخمن دی. د یو راجح قول مطابق غوره خبره همدغه ده چې دغه سودا که پلورل وي او که پیرل وي په دواړو صورتونو کې ناروا عمل دی. ځینې ډوډۍ پخوونکي د شرکتونو او کارخانو مالکان خپل مزدوران په همدغه وخت کې کار کولو ته مجبوروي، که څه هم د دې کار په کولو سره په ښکاره توګه د ده ګټه ډیره وي خو په حقیقت کې ستر تاوان کړی دی. که چیرې مزدورانو ته په داسې حال کې د کار کولو امر کیږي چې فرض لمونځ پکې فوت کیږي، د جمعې لمونځ ترې پاتې کیږي، نو دوی ته په کار ده چې په دغه وخت کې د خپلو مشرانو تابعداري ونه کړي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا طاعة للمخلوق فی معصیة الخالق. راځئ چې د الله رب العزت د کلام نه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو نه ځان خبر کړو تر څو الله رب العزت زموږ دنیوي او اخروي ژوند ښایسته کړي، او که خدای مه کړه ژوند مو همداسې په غفلت کې تیرېده بیا به الله رب العزت ته جواب ډیر سخت وي. الله رب العزت دې زموږ ورونو او خویندو ته توفیق ورکړي چې د ټولو ناوړو ګناهونو د ارتکاب څخه ځان وساتي، چې الله یې کامیابه کړي.